دا یو روز سوال کړی وایي زما د خور بچي نه کېږي او 40 کاله عمر یې دی نو زه غواړم چې په دې خپلو زامنو کې یو زوی هغې ته هدیه کړمه او نسب به دقه وي زما نوم به ورسره لګي او میراث به ملي او حقوق دغه ټول هر څه به وي صرف دغه خور لی ورکوم چې هغوی به کور کې لوی شي نو دا کار صحیح دی او که نه الجواب اول خو الله سبحانه وتعالی دې ورور له اجر ورکړي چې دې د خور دومره خیال ساتي او دا یقینا رشته پایلل دي چې یو سړي سره د خور دومره غمي او داسې انسان ته په دنیا کې او په آخرت کې الله لوی خیر ورکوي حدیث کې دا راځي چې څوک دا غواړي چې عمر کې الله برکت واچوي او په رزق کې عمر ولا پراخه کړي عمر ولا ډېر کړي او رزق ولا پراخه کړي فلیصل رحمه نو دې دې رشتې پالي نو اول خو دې ورور ته وایو چې الله تعالی دې اجر درکړي چې ته رشتې پالي دویمه خبره بیا دا ده منه دا ده په شریعت کې منه چې کوم راغلې ده هغه دین راغلې ده د نسب په مسله کې چې یو سړی نسب بدل کړي تبني دې ته وایي که نه چې لکه ته ورکړي یو کس مثال کې ماشوم دې ولې ورکړو او هغه زوی د عبدالله دی او ته ورکړو احمد له او بیا خلک وایي پلانې د احمد زوی دا حرام دي شریعت دې باندې رد کړی دا مسله نه ده ثابته دا ناروا ده دغه شان په دې کې چې بیا د میراث مسلې کمې راولي او نور حقوق راولي هغه ټول ځکه چې یو خبره د بنیاد نه باطله ده زموږ د پښتانه بس کې بعضو د جهل ته ګوره چې کله دې چې چاله دغه هم ورکوي که نه لکه زوی ورکوي خور راولګي د رور له زوی ورکوي یا رور راولګي زوی ورکوي یا لور ورکوي په پاڼه راته ولیکه چې په نسب په میراث کې بله برخه ورکوي وایي څه شي په میراث کې برخه ورکوي په میراث کې برخه خو درته نه میلاوېږي شرعاً څنګه په پاڼو باندې لیکي وایي دا چې زموږ نه وړي نو چې ستا نه وړي خو ته یې پلار یې که نه ته یې پلار یې چې تا نه څه پاتې شو هغه ته به پکې څه میلاو شي نو د بل ته ته وایي چې پاڼه ولیکه څنګه په بل باندې دا لازم دی یوصیکم الله فی اولادکم الله د میراث مسله بیان کړې ده وایي ستاسو د بچو په باره کې فی اولادکم هغه بچي چې د ملا نه پیدا دي دغه بچي نه چې په خوله باندې ورته بچي وایي د دوی دپاره میراث ثابت شو نو دې شریعت د دې کار نه منع کړې ده هغه هغه ورور وایي چې دا قیسې پکې دا پکې نشته نسبت به ماته کېږي میراث مسله هر څه به وي نو بیا پکې څه حرج نشته بلکې انشاءالله امید دی زموږ چې الله به له اجر ورکوي اجر به له ورکوي ځکه چې هغه خور یې په کور کې څه ده یوازې ده نو چې دی له ماشوم ورکړي نو د هغې به ورسره وخت تېرېږي او بل دا چې د ماشوم د هغې دپاره محرم دی د هغې څه دی د هغې ورواره دی او ورواره خو د بچي په شان دی او هغه بیا ترور ده ترور حرامه ده هغه ترور د ترور حرامه ده نو زموږ امید دی چې الله به له اجر ورکوي انشاءالله خو دوه خبرو ته اشاره پکې کوم صرف دوه خبرو ته یو دې ورور ده وایي زه غواړم چې د خپل بچی هدیه کړم او هیبه کم خور ته دا ټکی مناسب نه دی چې هدیه کړم وجه دا ده دا زموږ په دې بدن کې دننه چې کوم ساه چلېږي کته به راکېږي دا هم زموږ په لاس کې ده که نه زموږ په لاس کې ده نو دا انسان ولې ستا په اختیار کې دی چې ته هدیه کړې دا انسان خو ستا په اختیار کې نه دی چې ته هدیه کړې نو ځکه دا هدیه ټکی دا ټول د الله بندګان دي او د الله مخلوق دی نو چې د الله مخلوق دی نو ته د الله مخلوق هدیه کړې پردی شی هدیه کېږي لکه دې داسې مثال دی ته راشي او زما سره جیب کې پین پروت و ته یې راولې او پلانیه راشي که نن دله هدیه درکړم زما پین هدیه کړې پردی شی هدیه کړې نه دې ځای کې مناسب دي چې یو سړی وایي چې زه خپل بچی خور له ورکوم دی چې هغه به یې تربیت وکړي هغه به یې لوی کړي رور له یې ورکوم هېڅ خبره نه خو داسې چې زه هدیه کوم او زه هیبه کوم نو دا داسې لږ نامناسب دي دویم دې ورور ته موږ دا وایو چې ته خو د خپل زوی ورکې خو رشته به ورسره نه پرېږدې دا نه چې ما ورکو خبره ختمه شو نه زه راځي به تپوس به کې او پرېږدې چې دی پوه شي چې زما پلار څوک دی زما مور څوک دی سبا له بیا لوی نقصان بیا په دې کې نقصان دی بچي غریب ته وي بیا نو که داسې نشي کولی نو بیا ورته موږ دا نصیحت کوو چې لکه بیا سوچ پکې وکړه په دې خبره کې ځکه چې د بچي په دې مور پلار باندې څه دی حق دی او ته راواغېستو خور له دې ورکړو د خور په تا باندې حق دی خو هغې کې خو د بچي حق مه ضایع کوه که نه د هغه بچي حق دی په مور پلار باندې نو وخت په وخت د دې تپوس کول د ده خوا ته تله او چې لوی شي ووایه ورته دا به ورته ویې چې زه دې پلار یم دا دې مور ده
او د ته چې د کومې زنانه سره دا ستا ترور ده په داسې طریقه باندې به هغه خبرئ نو که داسې کولی شي نو بیا پکې څه حرج نشتي والله اعلم